السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم ستاسو ټول به ښه او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د یوټیوب د کورس په باره کې هغه شیان درښایم کوم چې موږ په اوله ویډیو کې شروع کوو. په اوله ویډیو کې د یوټیوب په کورس په اوله ویډیو کې به زه تاسو ته شپږ هغه ضروري شیان درښیم چې هغه د یوټیوب لپاره ضروري دي او د یوټیوب چینل د جوړولو په شروع کې خامخا ضروري دي. دا شیان چې دا ما په دغه ډایري کې لیکلي دي چې زه به تاسو ته درښیم چې څرنګه موږ یوټیوب چینل جوړ کړو، څرنګه یې د یوټیوب پالیسي وي معلومې کړو چې د هغه پالیسي وي څه شی دي. صحیح ده. که موږ غواړو چې خپل یوټیوب چینل جوړ کړو، د هغه لپاره ضروري ده چې موږ د خپل نوم د یوټیوب چینل نوم کیدو او سوچ وکړو چې موږ چینل په څه شي جوړ کړو. صحیح ده. اوس ډېر خلک غواړي چې چینل جوړ کړي په وګټي په یوټیوب کې، خو دوی ته سوچ دغه وږي چې مثال چینل په څه شي جوړ کړو او نوم یې څه شی کیدو. صحیح ده. دا به تاسو ماته که خیر په دا یوه سبا لا بله ورځ کوشش وکړئ، سبا پورې زما په ویډیو کمنټونه وکړئ چې مثال موږ په دغه باندې چینل جوړول غواړو. صحیح ده. نو تاسو ته به انشاءالله درښیم چې دغه فایده شته که نه شته. که تاسو غواړئ چې دما غوندې چینل جوړ کړئ په ټکنالوژي باندې هم صحیح ده. که تاسو غواړئ چې په کرکټ باندې چینل جوړ کړئ، په کرکټ باندې اوس مثال تاسو پوه کړم یو کرکټ داسې تاسو د نورو خلکو ویډیو اپلوډ کړئ، د کرکټ ویډیو اپلوډ کړئ، هغه رقم نه. کرکټ مطلب تاسو کرکټ ورښایاستئ خلکو ته دا بول داسې کیږي دا بول داسې کیږي، ول دا چینل شته. دوم تاسو که غواړئ چې خپل کوکینګ چینل جوړ کړئ، یعنې مړۍ پخول، دا مړۍ دړ پخیږي، دا مړۍ دس پخیږي. څلورم که تاسو غواړئ چې د پرینکس ویډیو جوړې کړو، واینز ویډیو جوړې کړئ. پښتانه نن شبا ماشاءالله واینز ډېر زبردسته جوړوي. تاسو په خپله فیسبوک کې لیدلي وي شاور واینز داسې نومان یې ایښي دي او دوی ویډیو جوړوي او تقریبا ماشاءالله د دوی میلیونز ویوز راځي. نو په هغه رقم د اول تاسو خپل چینل سوچ وکړئ چې چینل تاسو څه شی جوړوئ، د هغه لوګو جوړه کړئ. خو تاسو لوګو اوس نشئ جوړولی، ول لوګو جوړول به هم زه درښیم. صحیح ده. اوله ویډیو کې ما مقصد هغه چې د یوټیوب پالیسي څه شی ده، یوټیوب څرنګه چینل غواړي، څرنګه چینل باندې روپۍ ورکوي. اول په یوټیوب کې یو سیټینګ وي، مونټایزیشن ورته وایي. کله چې موږ خپل چینل جوړ کړو، چینل ویریفای کړو، ویډیو اپلوډ کړو، نو بیا مونټایزیشن یو بټن وي چې هغه په یوټیوب کې بند وي. هغه بټن به کله خلاصیږي، هغه بټن به کله خلاصیږي چې موږ 1000 سبسکرایبر پرسي او 4000 غنټې واچ ټایم. 4000 غنټې واچ ټایم یعنی 2 دقیقه 4000 منټه باندې موږ ویډیو خلک وکتلې وي او 1000 باندې موږ سبسکرایبر پرسي وي. بیا د موږ مونټایزیشن کوم بټن چې دا هغه خلاصیږي او هغه چې کله خلاصي بیا د موږ ویډیوز ایډز راځي. بیا چې کله ایډز راسي بیا د هغه موږ ته روپۍ راکوي. نو انشاءالله په سبا ورځ کې به لا بله ورځ کې به خیر کوشش وکړم چې هر ورځ تاسو ته ویډیو جوړه کړم او دا د یوټیوب کورس کوم ده هغه زر خلاصي. نو په هغه باندې به مثال خلک به انتظار به هم نه کړي او زر به کار شروع کړي او د یوټیوب به روپۍ انشاءالله وګټي. نو اول چې کوم د یوټیوب پالیسي ده چې کاپي رایټ به تاسو ته معلوم وي، خو ډېر خلک ورته نه معلوم کاپي رایټ څه ده. کاپي رایټ مطلب که تاسو نن یوټیوب چینل شروع کړئ نو تاسو نشئ کولی چې د یو چا یو عکس هم راواخئ. یعنې که تاسو چینل جوړ کړئ او تاسو د ما یو عکس در واخئ په خپل چینل کې ولګوئ، نو په هغه باندې کاپي رایټ راځي او تاسو چینل باندې سټرایک راځي، 3 سټرایک راځي. په 3 سټرایکو کې د تاسو چینل بندیږي، ډسیبل کیږي. بندیز مثال داس نه چې چینل ختمیږي، اړنګیږي، ډسیبل سي، مطلب تاسو روپۍ په هغه چینل باندې نشئ ګټلی. نو دا به کوشش کوئ چې د هیڅ چا تاسو یو عکس یو ویډیو کلیپ که 2 سکنټه که 15 که 10 که 1 منټ وي هغه به تاسو خپل چینل کې نه ورکوئ. تاسو به خپله ویډیو په خپله جوړوئ، خپل عکس به په خپله جوړوئ، خپل لوګو به په خپله جوړوئ، خپل هر شی چې کوم ده هغه به په خپله جوړوئ، د بل چا شی به نه راخئ. دغه ته یو کاپي رایټ سیسټم. خو بیرته تاسو هم کتلی د ما په ویډیو کې م عکسونه زه استعمالوم، د موبایل عکسونه وي، د شیانو عکسونه وي، هغه بیرته یو جایسته په انټرنیټ کې چې هغه عکسونه موږ بیا استعمالولی سو. نان کاپي رایټ عکسونه ورته وایي. په ګوګل کې موږ کتلی سو، کله چې په ګوګل کې موږ عکس سرچ کړو بیا ورې سیټینګ کې موږ ورته لیکلی سو چې مثال دغه ماته دا عکسونه راواړوه چې هغه زه په ویډیو کې استعمالولی سم، بیا هغه موږ راوړولی سو. هغه به تاسو ته په راتلونکي ویډیو کې تاسو در وکړم. د نن ویډیو مقصد مې دغه ده چې مثال یو خپل تاسو یو نوم سرچ کړئ، نوم سوچ کړئ، د چینل نوم به مې څه شی وي او تاسو چینل په څه شي باندې جوړوئ، په څه شي باندې چینل جوړوئ، په ټکنالوژي باندې د ما غوندې، په کرکټ باندې، په مړۍ پخولو باندې. دا مړۍ پخولو زه بار دغه باندې یم چې د انډیا یو چینل ده تقریبا 15 میلیونه سبسکرایبرې دي
او هغه داسې مړۍ پخوي یوه ښځه داسې مړخۍ دا شی داسې پخېږي دا شی داسې پخېږي ول دغه چینل ډېر پرمخ کېږي دوم کوم دی واینز پرینک دا ویډیو ډېر پرمخ کېږي نو تاسو خپله سوچ وکړئ چې څه شی مې زده وي چې شی خوند درکوي هغه چینل سلیکټ کړئ یو بل شی در وښیم که تاسو غږ سم وي او تاسو تلاوت کړئ د قرآن کریم نو هغه ډېر ضروري ده هغه باندې تاسو ته ثواب هم ډېر وي او چینل به مې وي که تاسو قرآن مجید تلاوت کړای سئ او ښه ښایسته غږ مې تاسو قرآن مجید تلاوت باندې هم چینل جوړولی سئ چې په هغه کې مثال تاسو د سورتونه چې کوم دي د هغو تلاوت کوئ دا د حدیث ورسره شیر کوئ د خلکو سره او هغه مثال د ثواب به مې وي او چینل به مې په مخ سي نو که دا وي دا هم تاسې کولی سئ نو په دغه ویډیو کې مقصد ما دغه اوس ما دا د کورس اوله ویډیو ده په دغه کې ما دغه اپشن دغه اوس مثال تاسو به یو چینل نوم سوچ کوئ او نوم به سوچ کوئ او د چینل په څه شي باره کې جوړوئ هغه به سوچ کوئ نو انشاءالله سبا لا بله سبا به انشاءالله کوشش وکړم سبا به تاسو ویډیو جوړه کړم چې څرنګه موږ چینل جوړ کړو ډېرو خلکو به چینل اوس جوړې کړي وي ولې ما سره کوم خلک په ګروپ کې ایډ دي کوم خلک چې ما سبسکرایبر دی ما ته لږ معلومیږي چې ډېرو خلکو به چینل جوړې کړي دي خو انشاءالله زه به تاسو در وکړم چې څرنګه موږ یو داسې چینل جوړ کړو چې هغه عمر بر نشي خراب څرنګه یې ویریفای کړو څرنګه ویډیو اپلوډ کړو څرنګه عکسونه جوړ کړو ما تاسو ته مخکې ویل دا به ټول شان درښیم صحیح ده په دغه کورس کې انشاءالله خو تقریبا د کورس لږ مثال مشکله ده ویډیو زیاتې جوړول غواړي تقریبا ما درته لیکلي دي ما کوشش وکړم چې ټول شان وښیم نو تقریبا تر 150 ویډیو د موږ ویډیو اوري په دغه کورس کې یعنی موږ به 150 ویډیو جوړوو بیا د موږ کورس کمپلیټ کیږي نو د ما مقصد دغه ده چې ټول پښتانه دا کورس ده هغه فری وکړي ولې دا کورسونه چې ما پر پویو کړي دي زه غواړم چې تاسو فری وکړئ ولې پر پویو چې وکړئ دغه شان درښیي لکه زه چې اوس تاسو ته فری درښیم نو کوشش وکړئ چې زه تاسو ته ویډیو جوړوم په دومره مشکلاتو باندې تاسو هم کوشش وکړئ چې هر چاته یې سینډ کړئ یا هر څوک دا کورس جوین کړي نو دا ما د کورس اوله ویډیو ده انشاءالله دومه ویډیو به سبا درسي دا ویډیو چې کومه د خلکو سره شیر کړئ چې هر څوک کورسونه وکړي ما دا نیت ده چې هر څوک یو شی زده کړي او یو څو روپۍ وګټي له یوټیوبه چې تاسو هم دا سوچ ونیسئ چې یو ستاسو ملګری د تاسو کور والا یو شی زده کړي او مخته یو کار وکړي نو بل شی درښیم دا ویډیوز کوم دي کورس ویډیو دا به لږ غټې وي ولې دغه کې به تاسو هر شی په طریقه باندې درښیم غټ هغه شان چې مثال په سکرین کې به درښیم نو دا ویډیو لږ غټېږي که غټېدل تاسو ټینشن مه اخلئ صرف ویډیو ګورئ او کورس کوم ده هغه مثال زده کړئ او بل شی دغه داسې مثال هر شی زه تاسو درښیم هغه داسې زده کړئ چې هغه به تاسو بل وخت هم کړای شئ داسې نه چې ما له ویډیو چې ګورئ او هلته خپل کار کوئ ما له ویډیو چې ګورئ خپل کار کوئ داسې به بیخي نه کوئ دای کار به کوي چې مثال تاسو یې د ما ویډیو وګورئ او د هغه بعد تاسو 10 کاله بعد هم چینل جوړولی شئ او سم چینل جوړ کړئ نو انشاءالله داسې ویډیو به تاسو زده کوئ او داسې کارونه به تاسې کوئ نور خو داسې خاص شی نشته انشاءالله په ورځ کې به کوشش کوم چې هره ورځ یو ویډیو اپلوډ کړم د کورس په باره کې او دا نورې ویډیوز کوم دي ټیکنالوژي هغه به تاسو هر وخت راځي لکه دا مخته چې راتلی که هر شی اپلیکیشن که هر شی ما نوی پیدا کوو په هغه باندې به انشاءالله تاسو نوې ویډیو جوړوم خو د کورس تعلیم هم تاسو جوړوم هغه به تقریبا په ورځ کې په 2 ورځ کې به یوه خامخا انشاءالله یې که ځوان او ځوانده وو او که په 2 ورځ کې یوه نه سوه په یوه ورځ کې به په خامخا یوه ته جوړوم انشاءالله تعالی نو تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل زیم افضل خان بل دغه شی ده چې ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چې هر ملګری دا کورس وکړي او یو شی زده کړي ډېر مننه